صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. عايزان خبر خو هغه د امر بالمعروف نهي عن المنکر په باره کې روانه و. امر بالمعروف دا معنا چې زب د خپل وس مطابق تب د خپل وس مطابق، باچا او وزیر د خپل وس مطابق د شو امر و خپل رعایا وتکي. لکه بابا د خپل بچانو د پاره ډېر مهربان دی. اوس بابا دا نه غواړي چې زما اولاد چپسي، زما اولاد خراب سي، زما اولاد تباسي، نو د شو و طرف ته د یان چې دی هغه وراړي، د شو و طرف ته د مخ چې دی هغه وراړي. ښکاره مثال خو د هغه د عاجزانو چې د شپې مطلب یخ یې د بابا یخ کیږي، د ادې یخ کیږي، د کشنی بچی یخ کیږي. بابا د خپل بډستل یا ادې دا خپل چادر پر بچی باندې اچي چې ته ګرم وسه، ما مشوره وکزما یخ کېدی هم کزما ګرمي کېده هم ته دا شی وخوره، ما مشوره وکزه وږی وم هم کزه تږی وم هم. یعنی دا چیش بلل کیږي، دا همدردي بلل کیږي. عزیزانو دا د دنیا همدردي ده، دا د ژوند همدردي ده. دغه همدردي په حیوان کې هم الله یې شیده. تاسو وګورئ کله کله په دا جغرافي کې مطلب زمریانو بل راواقع پر یو معمولی حیوان جانور باندې حمله کوي، د هغه کشنی بچانی د مور د دې بچانو مخ کې و هغه حیوان ته و دشمن ته ودرېږي. اوس ګوره دومره حس الله رب العزت په حیوانانو کې هم یې شي دی. و ما او تاته تر دې دوګنه را کړی دی، د دنیا د پاره هم را کړی دی چې د خپل بچانو په خیال ساتو، د آخرت د پاره هم را کړی دی چې د خپل بچان د جهنم د اور څخه خلاص کړي. اوس د دنیا خبرې خو هر سړی دا مني چې څوک کوی پر کناره او پر غاړه ولاړو د چا پر کناره، نو زم کوشش دا کوم تم کوشش دا کوي چې تر لاسه ونسو دیني چې لاندې ورله نسی. اوس یو سړی په سترګو نابینا دی، پر روډ روان دی، یا مطلب پټری د تکسین هغه مطلب تیریږي، زم کوشش دا کوم چې یاره دا سړی ټرین ور باندې را نسی، بس ور باندې را نسی، گاډي ور باندې، دا مستي د ټولو دا زموږ د ټولو مطلب خیرخواهی بوله، ذمہواری بوله، برز بوله، دا موږ ټوله کوو. او کچيري یو سړی په سترګو نابینا دی، پر روډ را تیرېدی، مال دی تال دی چې یاره موټر ور باندې را روان دی وایي، او بیا موټر دا سړی وواهي، ما او تا که رښتیا وجدان ما او تا درلودی، ضمیر مې درلودی، عقل مې درلودی، نو به د هغه وایي چې دا زما د لاسه ووایي. صحیح سلو. اوس پر دې خبره د ټولې دنیا اتفاق دی چې یاره موږ به خلک د تاوانه څه بچاوو، له نقصان بچاوو، له مرګ بچاوو. یو سړی لوړ خطر د خودکشي کوي، وروره زه ځان وژنم، چیش دی ستا مطلب ډیمانډ چیش دی، هغه پلانې هغه وو یا تو خوره چوس. زم کوشش دا کوم چې دا سړی ځان مړ نه کړي، تم دا کوشش کوي، لیکن د دې څه یو لوړه خبره ستا، زبم کوشش دا کوم چې دا د پلانې آخرت خراب نشي، تبم دا کوشش کوي د پلانې آخرت مشته چې الله رب العزت د امر بالمعروف لار شوولې ده. هغه بل لار د دنیا بغیر د دې هم. اوس حیوان ته چا ویل چې دا ستا بچی دی راوي ګرځو د دشمن سره؟ دا الله رب العزت په چا کې یو حس یشي دی، هغه کدی کوي کې نه کوي، دی مجبور دی هغه ته محتاج دی، خامخا به کوي. اوس لیکن یو د دین په حواله چې کوم خبره ده هغه موته ته الله را شوولې ده. استازوی خدا مکه شراب چر د شراب سره راګرځي، استازوی کده بیکارو مجلسو سره مخامخ د مجلسو سره راګرځي. دا غره کوم مطلب په بار ملکو کې لور را واخله، زما لور چې دا هغه بیکاره مجلس لرتلا، کلب لرتلا، ډانس لرتلا، پلانی لرتلا، پر ما دا حق دی چې زه د دې آخرت ور بچاو کوم. اوس د دنیا پر بچاوېدو زموږ د ټول اتفاق دی چې دا سړی د لوږې مري الله وروره ورسه په کور کې ګوله ډوډۍ پیدا کړه، دا ورکه موږ ته یې بچاوو. دا عقل منلې ده.
په دې کې هیڅ اعتراض نشته. الله رب العزت تر دې یو لوړه خبره او ما تا ته راښولې ده، هغه دا ده چې ما او تا به د چا آخرت هم وبچاو، آخرت بچاول. او دا ډیره لویه ذمہواري ده. د الله رسول چې الله راستولی دی هغه په دې خاطر راستولی دی د دنیا د عارضي ژوند دی، ورځ د پرون تیره سوه، نن به تیره سي، سبا به تیره سي، خامخا به تیره سي، که غوړه وه، که وچه وه، که نوده وه، که هر څه وه تیریږي. لیکن هغه داستان چې را روان دی نه تیرېدو والا داستان دی، نه تیرېدو والا. تی په دا خبره سو علما جبه خبره کوي دا د قیامت ورځ خو 50,000 کاله ورځ ده. ټیک شو، د مؤمن دپاره 1000 کاله ورځ ده. ټیک د سید ورځ به تیر شي. چې کله علما فرمایي یو جنتی جنت لره ولاړ شي، یو جهنمی جهنم لره. جهنمی څه مراد؟ کافر دی، مشرک دی. دا چې جهنم لره ولاړی دا په تر هغه ساعته په جهنم کې چې تر څو د الله ژوند دی، تر څو د الله ژوند دی، تر هغه ساعته به دا کافر په جهنم کې. اوس اندازه ولګوه د الله رب العزت ژوند انتها لري چې موږ وایي ازلي و ابدي دی. ازلی ابد، ازل دا معنا ده چې اول سر نه لري، ابد دا معنا پای نه لري، د دې دا معنا ده. ټیک سلو. اوس چې یو سړی د ابد الاباد ناکامۍ لر روان دی او ما ته نه کو بچاو، لما او ته به الله رب العزت پښتنه کوي. دلته یو سپی د لوږې مري، د تندې مري. هر سړی که مسلمان دی که کافر دی کوشش دا کوي چې یاره دا د تندې څخه مړ نه شي، د کور اوبه ولر راباسي، اوبه ولر راخلي، اوبه لرې راولي. اوس دا خبره د هر چا عقل تسلیم کړې ده، لیکن پیغمبر علیه السلام تر دې عقل بالا بله خبره ما تعالی راوړې ده چې د انسان د ابد الاباد ژوند چې دی هغه برابر دی. د الله رسول فرمایي چې یو سړی زما د وجې کلمه ګوسي، یو سړی زما د وجې کلمه ګوسي، د الله رسول فرمایي اوم ځکه اسمانونه الله ما تراکي، زه د هغه مالک سمه، د سونې او د چاندي، له مشرقه تر مغربه، تر شماله، تر جنوبه، تر اسمانه، تر مځکې، دا ټول الله رب العزت ما پر لاس داسې راکشي د دې مالک ته. زه دومره نه خوشحاله کېږم لکه زما د وجې یو غیر کلمه ګوس، زما د وجې یو سړی چې شي کلمه ګوسي. او بیا د الله رسول فرمایي زما د وجې یو سړی نمازي سي، زما د وجې یو سړی قرآن ویلو والا جوړ شي. د الله رسول فرمایي اوم ځکه واسمانونه الله راکي، زه د دې مالک سمه. نو په اوم ځکه اسمانو کې خو نو چیش پاته سولو، موږ غلامان سو. د الله رسول فرمایي یا ما ته دا خوند راکوي چې یو سړی د جهنم د اوره بچاو شي. روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خادم درلود، یهودي و، عبدالقدوس یې نوم. نو دغه خادم به پیغمبر علیه السلام خدمت کوي. نو یو ورځ دی ناجوړ چې ناجوړ شو، بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ورله پوښتنې لري چې ورغلی. نو بیا ورته کښېنستی، بس دعا به یې ورته کړې. بیا ورته وویلې چې ته ایمان راوړه، ته کلمه ووایه. هغه خپل پلار ته وکتل چې بابا زه څه چم وکړم. پلار ورته وویلې ول زویه چې ابوالقاسم صلی الله علیه وسلم، پلار ته یهودي و، چې دی څه درته وایي ته هغه رقم وکړه، چې دی څه درته وایي هغه رقم وکړه. نو قرار پیغمبر علیه الصلاة والسلام کلمه شریفه وښوله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یعنی زه ګواهي ورکوم چې د الله څخه علاوه بل څوک لایق د عبادت نه دی، زه ګواهي ورکوم چې محمد د الله رسول او د الله بنده دی. صحیح سلو د چې دغه کلمه شریفه وویله او بیا مړ شو. پیغمبر علیه السلام ویل الحمدلله چې زما د وجې یو سړی د ابد الاباد جهنم سره وګرځي، زما د وجې یو سړی د ابد الاباد خو دا معنا چې تر څو د الله ژوند دی. پښتو توري دی خدای دې وکړي چې دا د بېادبۍ په زمره کې رانسي. یعنی مطلب نه ختمېدو والا ژوند چې تاوان او نقصان د هغه څخه الله را وګرځوي. د الله رسول الله لره دې حمد وي چې ما ته الله دا توفیق چې دی هغه. اوس ته اندازه ولګوه عزیزانو، اوس خو یو د نن ورځې ګټه ده چې زه هم یاره زه سهار راووتم، ماښام له مې دونه وګټلې، سبا له مې دونه وګټلې. یو د آخرت د ورځې ګټه ده. د آخرت د ورځې ګټه چې چا وکړه دا کامیاب، چې نه وکړه دا ناکامه دی. په دنیا کې وګرځي مخصوصا یو ډېر شمالدار سړی یو ډېر ولمولي صاحب دا کارونه ګډ برابر دي، روپۍ لرم، مال لرم، دولت لرم، پراپرټي لرم، جایداد لرم. د زړه د اطمینان دپاره یو داسې دعا راوښیه
ما ویل د زړه د اطمینان د پاره خو زما دعا نه دی زده الله په خپل فرمایي تی زما ذکر کوي ستا زړه مطمئن شي الله په خپل اجازه را کړې ده په خپل راته ویل دي چې ستا د زړګي اطمینان ما په خپل نامه کېږي اوس کته وای چې یاره زه د الله رب العزت نوم بیخي ډېر وایم بیخي ډېر وایم زما زړه نه مطمئنه کېږي ده راته ویلې ما ورته ویلې چې کله یو سړی مریض سي ډاکټر لره ورسي هغه یو انجکشن ولګوي دردونه یې ښه سي په سبا یې بیا دردونه کېږي نو دی بیا ډاکټر لره راسي هغه بیا نسخه ورکړي د یوې هفتې د یوې میاشتې او د یوه کال وایي دا دوا کله کله سړي داسې بیماري وي ډاکټر ورته وایي دا به د مرګ تر ساعته دا ګولۍ خوري شوګر والا را واخله بلډ پریشر والا را واخله د هغه رقم د زړه مریضان را واخله هر ماښام د خپلې ګولۍ خوري دا به تر مرګ خوري که نه وخوري و ده ته دا ناجوړي بیا نور مشکلات جوړوي دا ذکر داسې نه دی چې بس نو ما تا را ولاړ شو لکه ډبره چې ویې ټکوي نو د ربۍ بېځي نه ذکر به کوې سره د اخلاص شاه عبدالقادر جیلاني صاحب رحمه الله او د امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله په نیز باندې اسم اعظم فلا اله الا الله کې اسم اعظم فلا اله الا الله کې شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي رحمه الله شرط دا دی ستا زړه به ما سوا د الله سره بل یو شی نه په دا زړه کې زړه یو دی نو یو خدای پکې ځایږي دوه خدایان نه پکې ځایږي اوس دنیا یو خدای دی الله بل خدای دی اولاد یو خدای دی نعوذ بالله الله بل خدای دی ما او تا په زړه کې چې کوم ځای د الله او ما او تا په هغه ځای کې خپل زوی تم ځای ورکړی دی کوروالا ته مم ځای ورکړی دی مال ته مم ځای ورکړی دی دنیا ته مم ځای ورکړی دی شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمایي دا ستا زړه وایي و الله ته ور خالق بیا به اسم اعظم سي صحیح سو غټ خبرې دي موږ چې یو موږ په عارضي خبرو ډېر خطا وتلي ما لمونځ وکړي اوس که دغه لمونځ دی که پیغمبر علیه السلام د غسل لمونځ کړی و ابوبکر صدیق د غسل لمونځ کړی و رضی الله عنه خو ما او تا یې په دواړو سترګو وګورو که داسې لمونځ نه و نو ما او تا خپل مانځه ته څنګه لمونځ وایي بی عایشه صدیقه وایي مولانا روم رحمه الله حکیم اختر صاحب رحمه الله لیکلي یوه ورځ پیغمبر علیه السلام د شپې تهجد لمانځله راپورته شو چې راپورته شو نو خیر لمونځ به کړی پیغمبر اسلام به دعاګانې کولې بی عایشه صدیقه وایي نو زه م راپورته شولم ما پیغمبر علیه السلام سره څه خبره کول غوښته ما ته ویل څوک یې ما ول عایشه ول کوم عایشه ما د ابوبکر صدیق لور ول کوم ابوبکر صدیق ما د ابو قحافه زوی نه پیژنم بی عایشه صدیقه وایي زه م پریشانه شولم خیر پیغمبر علیه السلام مبارک تهجد چې وسو بیا سهار لمانځله ولاړې لمانځه چې راغله بیا ما کیسه ورته وکړه یا رسول الله خیر خو به و نو خو دې ګر سم دم راته زه دا ګر سره نه نه تا پیژنم نه دې پلار پیژنم نه دې نیکه پیژنم خیر خو دی ویلې ولو سیده خبرې دي سیده خو زه دونه لرې تللی وم چې ما ته د مځکې خبرې نه رامعلومېدلې یعنې مطلب زه اسمانو ته تللی وم زه د الله په محبت کې بولې په الفت کې بولې په مینه کې بولې زه غرق نو ما ته درک نه دی رسېدلی ما ته اندازه نه رسېدلی بس خبره صحیح ده ټیک ده یعنې دومره ناس پر مځکه او خبرې د کوم ځای د عرش اوس نو د دې ځای څه اندازه ولګوم صحابه کرام به دا خو دا کفن نه ده والله دا فضایل نه دي چې موږ خلکو ته اورو یعنې حضرت علي کرم الله وجهه کې غشي ولګېدی چې ولګېدی دا غشي نه وتی ډېر مشکل و سخت و بیا دې په لمانځه باندې ودرېدی دا په لمانځه کې بیا بدن داسې سو لکه موم بیا یې دا غشي وایستې بیا لمانځه باید چې وکتل غشي مو وایستې ول زه والله که په خبر سوی ما او تا که په شي خبرېدو نه هغه لمونځ په لمانځه کې بار شي په لمانځه دا خپلو پیسو ته مې پام نشته د څنګ ملګري ته او دا پیسې څونه چټه کړي خپلې خولۍ ته مې پام نشته څنګ ولا او دا خولۍ ولې نه ابوالزیر ته وایي مولوي صاحب یار ته خو دا خولۍ باندې مې یو بیان کوه دا خلک ما یار ښه دنده خو مې شروع کړې ده اوس دی په 3 میاشتې کې یو ورځ راسي نو دی تا ته خپل فرمایش درکړي ته نن پر دې بیان وکړه ما ویل ما یو ورځ یې ووایه بیا ژبه نه ما ویل ابوالزیر سړی ته مولوي ته خو دا ژر بیان وکړه دا خلک ولې ژر نه پرېږدي نو زما سره بیا خپل کار پاتې یم بیا به زه دې بل څه اخته یم
بس خبره دا ده هوښیار سړی هغه دی د الله رسول فرمایي چې د راروان ژوند دپاره تیاري وکړي. بېوقوفه سړی هغه دی چې هغه د بل په خبرو کې ورک په هغه کې فرمایشان شي. یو سړی چې بازار نه سهار راشي د خپل ځان دپاره حسابونه کوي نو ماښام به کور ته شی را هم وړي. او که ته سهار راغلی بازار د بل په حسابو اخته وي پلانی دونه بلډینګونه لري دونه دوکانونه لري دونه کارونه لري ته چې ماښام راشي ته به کور ته شی راوړي. بعینه په دغه انداز ما او تا تبایو چې د بل و خبرو ته دین اسلام قیامت ښه بد مې حساب لګولی د خپل ځان سره کوي. صحیح د الله رسول فرمایي انسان عجبه شی دی د بل چا په سترګه کې مطلب تنکه دا چې معمولي بیرته نه دی دا له ورمالېږي د بل چا ان د بل چا عیبونه ټول معمولي عیب مشترکېږي او د خپل سترګو کې دا غټ تیر دی تیر نه دی دا یې په سترګو کې دی دی نه ویني. د بل په سترګو کې تنکه ورښکاره کېږي په خپلو سترګو کې تیر دی دا نه ورښکاره کېږي. یعنې په خپل ځان کې 100% عیبونه دي نه ورمالېږي او په بل کې 1,000 عیب دی هغه ورته ورښکاره کېږي. هغه وجه څه ده؟ هغه وجه دا ده د بل په عیب پسې ده طلب کړی دی پسې ګرځي چې په دې کم عیب دی او د ځان چې کومه خبره ده هغې مختلف نشته. ما در اوسه په ځان کې نه دي کتل چې یاره زه وچی یم په ما کې عیب شته که نشته. که ما په ځان کې دا خبره راوسته بیا در ما لوی الله والا سته نه. صحیح سره نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو مؤمن د بل مؤمن دپاره دا آینه ده. آینه په آینه کې سړی وګوري خپل ځان ښکاره کېږي زما خولۍ زما لنګوټه زما صدرۍ زما ژړه زما سترګې زما پزه زما خوله څنګه دی نو دی سره برابروي. بعینه په دغه انداز باندې ته یو مسلمان ولیدې ښه مسلمان ولو په ما او تا کې خو هغه شیان نه و دا د ده رقم شیان په ځان کې راوړه. صحیح او که بد سړی ولو نو بیا به ما او ته په ما کې هم دا بد کار سبا چې صداقت بد کار چې دی هغه وباسم. نو څنګه خبره شوله؟ امر بالمعروف نهي عن المنکر. نو د الله رسول به امر بالمعروف کوي. یو ورځ رالی سنن کبرا مولوي صاحب لیکلي رالی یو کور ته ودرې دروازه یې وټکوله. دروازه چې وټکوله نو بیا سړی راووت هغه ته دعوت ورکړي. کله کله خلک دعوت ته څه ډېر مطلب الرجي هغه زه به ستا لپاره پر کور وګرځم دین دی کمزوری شو اسلام دی کمزوری شو زه به دی به ماله راځي خامخا به راځي. نو خبره داسې ده دی بیا وایي یا تږي هغه به کوهي لره وځي کوهي به تږي لره نه ورځي. پیغمبر علیه السلام پر ټول طایف وګرځېدي هغه سرې وینې هغه پریشانۍ هغه مشکلات هغه ډبرې هغه بېعزتۍ هغه خوارۍ هغه څه شو؟ د الله رسول خو مطلب فرض یې که دا کوهي وه خلکو لره ورغلی دا خبره به نه کوي سړی. الله رب العزت راستولی دا دونه صحابه کرام چې په کومو جامو کې پرتې دا چی ته پرته جهاد هم امر بالمعروف دی نه ده چې جهاد د خبرو سوتلی دی. جهاد هم امر بالمعروف دی دا د دې خبرو د پاره راغلی. نو یو سړی ته دعوت ورکړي پیغمبر اسلام فرمایي یو سړی د شاده خورا ناره کې خپل ملګری ته دا ډېر نعوذ بالله دا زه پیژنم دا ډېر غلط سړی دی دیني د په خوله وکړي خطابه دي سي. پیغمبر اسلام فرمایي ما چې شاته ورته وکتل زما سکه اکا ابو لهب ودته ویل د په قول ونه کې زما وراره دي چې پیژنم دا خطا کوي. ٹھیک شو؟ اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی زما د وجه کلمه ګوس یو بس ما د پاره دا خبره کافی ده نه دنیا غواړم نه د دنیا چې کوم مافیها دي په دنیا کې دا یو شی نه غواړم زما او ستا غرض که دغه خبره سول عزیزان سبب موږ نه یو دا لوی الله والا چې دا ولې اوس از شیخ صاحب رحمه الله وفات شوی و د خالي موتا یو فضایل اعمال فضایل صدقات پیژنو وزاد د بخاری شرح را واخله هغه د موتا امام مالک را واخله شرح او جز مسالک را واخله دا مطلب دا کتابونه چې ووینه دین نسته په هر سکند په کربونیه کې دلته راوړل په هر سکند خو زم دا غواړم چې زوس ګوره یو سړی دا مشتي دا کامیاب نه بولم یار یو سړی داسي جایداد لري بس پورته ناسي قرار په شپر دا بل ورته اړولې د کرایه ولر راځي څونه غټه خبره ده و داسي په قبر کې هم کرایه غواړي زما استاد چې ما ته په قبر کې په شپر بل اړولې دا قرار به غم ناس نه کوي راشي چاز ما استاد وجه کلمه ویلا چاز ما استاد وجه من شروع کوي چاز ما استاد وجه غیبت پرې شوی چاز ما استاد وجه زنا پرې شوله چاز ما استاد وجه پلانې شي پرې شوی بس دا چشتي دا عظیمه نه کې دا ما ته خو د دنیا کرایه خو منو عقل تسلیمي چې دا کامیاب دي لیکن یو کرایه چې دا د قبر هم ده
ما او تا به نه یې پر دې روی زمین باندې، لیکن زما او ستا د خاطره به زما او ستا د وجې به هغه پروګرام روان وي. لکه پیغمبر علیه السلام مبارک نن نسته، صحابه کرام نن نسته، هر نم چې موږ د الله اخلو په دې کې پوره حصه د چا ده؟ د پیغمبر علیه السلام مبارک، د 1,40,000 صحابه کرامو ده. پسې راځه زما او ستا سپین ږیری بابا اسپین سرې ادې کمړي د کژوندي د واغوت هم دغونه حصه ورسېږي. ولې بابا او ادې و ما تا ته دا تلقین وکړي چې یاره ورسه مولوي صاحب لره، حافظ صاحب لره، قاري صاحب لره، بابا لره، نیکه لره ورسه، تا ته سپاره به په لاس راکول، ورسه به قرباني. نن دا نیکۍ دا ګوره یو خو د دنیا کامیابي ده، زه منم ته منې دوست منې دشمن منې، یو د آخرت کامیابي ده. الله منلې ده د آخرت کامیابي، بل هیڅ چا نه ده منلې. ولې که مې ومنله بیا به کار موږ په مخه اخلو او کار موږ په مخه اخیستی. کوشش دا کوئ. زما خو زه دا زنان تابل زی بیان زنان ته ما ویلې الله تی پر دې نه بخشي چې ته لمونځ کوې، ته کلمه ووایې، ته ذکر کوې، تا الله پر دې بخشي چې د بچیانو سره ډېرې خوارۍ کاږي، بیخي ډېرې خوارۍ کاږي. دا نو یو هغه عادیه تر معلومیږي چې کومه عادي او اولاد بیا دې پاللی، بیا چې خاص کر پسې کونډه سوي، بیا چې خاص کر کشنیان یتیمان، د دې د اجر ځای دغه دی. او زموږ د ملایانو ده غیبت کوو، بهتان وایو، حسد کوو، عناد کوو، غلط نظری کوو، بل دا ټولې کوو، خو چې موږ څه ګټلې دي اګر د په دغه کې راسه ولاړ سي چې ما ته دا درس وکړې او دا زما په ګناو کې له ما سه ولاړ سي. لیکن بیا ته چې کوم کار وکړې زما په خاطر تا دوه رکعته نفل زده کړو، تا کلمه شریفه زده کړه، تا درود شریف زده کړې، تا آیات زده کړې، تا ذکر زده کړې، ته چې وایې پاکې بیا ریا او شی مې نسته. موسی علیه السلام الله ته ویلي الله زما دعا نه قبلېږي، زما دعا را قبوله کړه. الله ورته وفرمایي، علما فرمایي چې ته په صفا دعا خوله له ما دعا وغواړه. هغوی ویل زما خوله نه ده صفا، ولې یا داسې وکړه په بل چا له ما دعا وغواړه، د بل چا خوله ستا دپاره صفا ده زما په دربار کې. ما په خپله خوله د ځان دپاره ډېرې ګناوې کړي دي، ستا دپاره ما ګناه نه ده کړې و چې زه په خپله خوله و تا ته دعا کوم، دا زما خوله و تا ته صفا ده. نو د هغه رقم اوس چې کله یو سړی ذکر فکر عبادت هر څه کوي د دې اجرونه بیا ما تا ته پس له مرګه مانیږي، پس له مرګه چې لویه ورځ را روانه ده هغه دغه ورځ ده. او په دغه ورځ باندې بیا ډېر افسوس انسان وکړي، های ما څنګه ژوند تېر کړي، ما ولې چاته نه. کله کله دا خلک ډېر نفسیان دي، د ډېره نفس چاته دعوت نه ورکوي چې د لمانځه ټیم سو هغه کې کوي وې که نه څه دي. الله رب العزت د الله رسول فرمایي تاسو داسې کوئ من که تاسو امر بالمعروف نهي عن المنکر پرېښوئ زه عن قریب الله فرمایي، الله رسول فرمایي عذاب در باندې راولم، ډېر به الله ته وژاړئ. الله فرمایي بیا به زه ستاسې دعاوې نه قبلوم، عن قریب به زه پر دې باندې عذاب راولم. عذاب اوس عذابونه دي که نه دي؟ کوم سړی نه دی په عذاب؟ ما د نن حدیث چې کوم شیر کړی، زه یو حدیث په وټساپ کې شیروم، هغه عمر بن العاص رضی الله عنه روایت دی، د غالبا د مصنف ابن ابي شيبه سره را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې زمانه به راسي چې دا نارینه انسانان پر روډ باندې داسې بدکارۍ کوي لکه خره. بیا د بې دماغ یو خر دی بل هغه مادی ده، بیا د بې ډېر ماب دا پر روډ باندې دا وایي چې یا انسانان دي یا شرم دی یا حیا ده یا ښه دي یا بد دي یا شپه ده یا ورځ ده، نه وایي. د الله رسول فرمایي داسې وخت به راسي انسانان به دا چمونه کوي، انسانان به دا چمونه کوي چې زه ته خالي د پرون یو کیس ووایم، یو کیس یو د پرون درته ووایم، یو د نن ساعت درته ووایم، په خدای قسم که په تی کې غیرت و ما به وژني، که په تی کې غیرت که نو به خبره پر هغه ځای پاتې. که زه په 1000 کال هغه تورې ویلی سم چې خالي د یوې زنانې مسله ده او د یو سړي مسله ده، د یوې زنانې مسله ده او د دې د ورور مسله ده شادي شده. په خدای قسم دا د کینیډا او د نیویارک او د جرمني خبرې نه درته کوم. یو هلک اوس کینیډا څخه زما خیال میسیج کړی، ویډیو یې راستولی مولوي صاحب ته خورا مطلب خبرې کوي چې داسې مطلب مسلمانان دي کلمه ده دا ته دلته راسه کینیډا لر راسه، که ته غواړې زه به د کلیساو مخ ته ودرېږم، زه به ویډیو جوړه کړم ستا د ښار، ستا د ښار د کوټې، ستا د ښار د قندهار،
ستا د ښار د کابل، ستا د ښار د پېښور، ستا د ښار د باجوړ دا انجونې زره اخلم چې د ښکاره کوم چې هغه انګریزي میړه دی دا یې میینه ده. ته وا داسې ده داسې ده. دا هغه پښتنې چې مندې هغه ښځې وې چې ټي وي به چالو سو دا مخ پې پټ کړی و په دا ټي وي کې ول پرېږدي نامحرمه دي. زه څنګه ورته وګورم په دا ټي وي کې پرېږدي نامحرمه دي. دا زموږ مندې دا رقم ونی صحیح سلو. ډاکټر لره به 40 ورځې نه تلله، دردونه به یې وړل، خوارۍ به یې وړې، پریشانۍ به یې وړې، زارترکۍ به یې وړلې. ول پرېږدی ډاکټر دی والله که مې زړه غواړي دا مخ نسم ورلڅولی وم نسم ورته ویلی زویه پرېږدې د پروا نه لري خدای به مې د غی جوړه کړي ته یو دم راباندې وکړه. صحیح سلو. نن زما او ستا پښتنې، زما او ستا کلمګو، زما او ستا په ژبه یوه، زما او ستا په کلچر او په کلتور باندې یوه، زما او ستا په مذهب باندې یوه، د انګریز سره د عیسائی سره واده کوي برملا ښکاره اوس اندازه ولګوه ښه. اوس د دې ښځو خو دا فکر دی زه کینډا له راغلی یم کرارې ده که په کینډا کې ایدره نسته پر دواړو سترګو داغه سړی دې ستا مبارک سي. که په کینډا کې مرګونه نسته، جنازې نسته، کفنونه نسته او هلته ناجوړۍ نسته، کینسر نسته، کډني سینټر نسته، خو دا سړی ستا مبارک. او که دا ټول شیان ستا خو بس دغه زما او ستا فرق دی. زه به په 2030 کې مرمه مثلا خدا مکه، ته به په 2035 کې مړی شې، بس زما به اثرات کم ستا هغه به زیات. دا زما او ستا فرق دی. او تا د څونه لوی خدای دشمني په مخه واخیستله، د څونه لوی خدای دشمني دې په مخه واخیستله. او تو خدای ته ووایه چې زموږ په کور کې زموږ زنانې ناستې دي چې موږ په کالم د باندې نه پرېږدو. دا به ډېره مطمئنه یې که به ته ډېره مطمئنه یې چې د مازدیګر برګر لا په پارک کې خورې، ته به ډېره مطمئنه یې که به زموږ ټول کوشش د اطمینان دی. هر سړی دا کوشش کوي چې یاره زه مطمئنه ژوند تېر کړم، د ورور سره بیش کوم، د پلار سره بیش کوم، د زوی سره بیش کوم، د اکا سره بیش کوم، د اکا د زوی سره چې یاره بس خپل کور می خپل بچیان می تر سترګو می لاندې بس څه به مې زړه مطمئنه. هر سړی کوشش دا کوي چې زه مطمئنه ژوند ټیک سلو. او ته ځغلې مردارو لره نو په مردارو کې اطمینان د څه وو که تا اطمینان. زه دا مسلمانان دي پښتني دي زما خوندې دي، زه دا خپلو خوندو ته وایم که تا اطمینان پیدا کړی دی د کافر سره د عیسائی سره په کلیسا کې تا اطمینان پیدا کړی دی، تو خدای که به دا لاره پرېږدي. او که ستا زړه و تا ته وایي چې او دا څنګه پېښه سوه نو تو خدای که به دا لاره نه پرېږدي. کلمه ووایه، مسلمانه سه، د الله څخه معافي وغواړه. 1000 عربه واره دې ګناه کړې ده، 100,000 عربه واره الله معافي درته کوي. دا لاره پرېږده. څونه ډېر اوس یو هلک کینډا و که د کوم ځای ول داسې انګریزه راځي د دې ماله راغه ما ته زما سره واده وکړو. ما ورته وویل چې دغه ملا بیانونه زه اورم، دا ملا سره زه مشوره کوم که ده راته ویل واده ورسره وکړه بیا واده درسره کوم. اوس زه په زاریان یم څه چم وکړم، زه درته څه ووایم. دوی خو وایي چې زه به دا مسلمانه کړم. نو دا خو دغه مسلمانان دي، څه زړور مسلمان دا خو عارضي مسلمانان دي، عارضي. جرمني خلک دی ته جرمني کیسې وکړي دا زموږ پښتنې خوندې هلته دي. هلته خو دا نه چې دا زما خور ده دا زما لور ده، بس هلته چې سړی غټ شو بس اختیارمند دی، هېڅ چا ته بیا دا اختیار نشته چې ورور زه پر تا ګوته ونیسم ته وماته. نه 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 خو د دغه خوند سو موږ پښتانه وګو که ته مطمئنه یې د خدای دپاره ووایه پر قرآن لاس کښېږده، که ته مطمئنه یې د هغه ستا مبارک. او که نه یې مطمئنه بیا یې ولې نفس پرېږدې، ولې نفس پرېږدې. نو بیا چې یو سړی په خپله وینه نه ښایسته کېږي نو د بل په وینه به څو ښایسته شي. زه په خپله وینه قوت نه کم پیدا، نو ستا د وینې سره به زه څو قوت پیدا کړم. صحیح سولو. اوس یعنې ما سهار وختي یو سړي میسج راته کړی د ورور د خور خبره، د ورور د خور او خور ودسوې هم ده. د ورور د خور خبره ده، خور ودسوې هم ده. اوس مسله راغلې ده څه چاپه کوو. بس چې کله د یو سړي مقصد دنیا سي نفس بیا به دا خبرې یي او الله او د رسول خبرې د مابین زه ووتلې په شرمېدلو بیا خالي ورته ګورئ تماشو ته ګورئ. د الله رسول فرمایي زما امت به د یهودو سره داسې یو شی سي ورسه باټا لره ورسه سرویس لره ورسه 8 نمبر ګوټونه 42 نمبر راواخ سره کښېږي څنګه یو د بل سره برابر دی.
الله رسول فرمایي زما امتی مسلمان او يهودي به دغه رقم سره چې څه يهودي کول هغه زما امتی هم کوي. حتی داسې به مراسي چې ورځ به زما امتی مسلمان به هغه به خپل یار ته وایي ما نن د مور سره بېلاري وکړه، د مور سره هغه به خپل یار ته وایي ما د مور سره بېلاري وکړه، د مور سره څه چم به کوو. دا د الله رسول پیشنګویي کړې ده او خبره هزار نه هزار کرب واره حق ده او سچ ده او رباندې ویلي ده. د الله رسول فرمایي تر ساعته قیامت نه راځي تر څو چې ما کومې خبرې کړې دي او هغه راغلي نه وي. در ساعته نه راځي دا خبره خلاص قیامت ته تر ساعته اجازه هم نشته. نو یو فرمایله داسې وخت به راسي نر و ښځه به داسې پر دا روډو سره څنګه یې لکه خر راواخله بیا د بې ډېره معافي صحیح سلو خره څنګه یې شرم و حیا و مخ و شاته خو نه ګوري داسې به د انسانانو وخت. کینیډا او جرمني و شان کې اگر دا پیشین سلو ما او تا ته به هم الله رب العزت رښکاره کړي موږ پر دا روډ وینو څوک موټر بیرک ووهي، څوک شیشه خلاصه کړي، څوک هغه انډیکیټر ولګوي، څوک بتۍ مطلب مړې و ژوندۍ کوي، څوک ارن ووهي، څوک یې سیټ دی. دا چیشته صحیح سلو دا څه معنا ده؟ نو بس ما خبره کومه کوله ما چې کوم حدیث وي هغه زه ګټو رسېدلی نه اوس دا یو صحابي و په لاس باندې سونې بد کې دا د مسلم شریف حدیث پیغمبر علیه السلام چې ولیدي دا سونې بد کې لکه زموږ کله کله زمانې نه الکان دا یې چې وکښله دا سونې بد کې دا یې داسې وغورځول چې ته مسلمان او د جهنم اور دې په لاس ته مسلمان د جهنم اور دې په لاس دی د جهنم اور. نو دا خیر پیغمبر علیه السلام ولاړ شو چې ولاړ شو لاړ یا ګوتمۍ هلته پرته وه بل ملګري و د هغه صحابي ته ویلو دا ګوتمۍ راواخله ویې څه کور والا ته یې ورکړه اوس کور والا خو نو جایزه ده و لور ته یې ورکړه مور ته یې ورکړه زنانې دپاره سونه جایزه ده نارینه دپاره په هېڅ صورت نه ده جایزه. ټیک ته اوس یو ګړۍ ده یو ګوتمۍ د پاکې څک سونه کار سوې ده ډېر کار چې دی هغه د چاندي و د دې پسې پروا نه لري تقریبا خپل حد لري لیکن دا یو مخ چې د سونې ګوتمۍ ده دا یو مخ د سونې مطلب کړای بولي هر څه چې بولي کله کله چا په غاړه باندې شي کړی د الله رسول فرمایي د جهنم اور دی په غاړه کړی دی د جهنم اور دی په ګوته کړی دی. نو صحابي ته وویل ول اوس نو پیغمبر اسلام لاړې دا درواخله ول نه 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 فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله خذ خاتمك انتفع به ورثه درواخ پیغمبر اسلام لاړې قال الله والله ولي لا اخذه ابدا وقد طرحه رسول الله پیغمبر علیه السلام وګرځول او زه بیا راخلم او دا چیرې کېدلی سي دا چیرې اوس ګور د صحابو ایمانونه حق او سچ په مشت منافقت دی. یو ورځ یو صحابي و د شپې راپورت شو مانځل چې راپورت شو الله ته وژړل چې وی جوړ سر چې منځل رالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله دا صحابي نه دی ول دې د شپې الله ته وژړل چې وی جړل د اسمان پرشتو لور سره وژړل د اسمان پرشتو لور سره څونه په حق په سچ به جړلې د خدای په نامه د ازمر مشکل نه دي دا د دروغ دا د سود جړه خو کړ دوه نمبر د سود جړه په اختیار ده سترګو سوش کې و به و مې به پر ما بل خبره بدون وژړې څنګه پلار دې مړ دی مور دې مړ دا پیش تاسو ما ټلیفون ولګي ما میسج درکې تا جواب ونه زه نن درېمه د خپل مې درته لوېدلې د چپلانه شي راوړ ته نه راوړې اری هم به شي چې خدای ته په ما خبره یې په بازار خبره یې په شار خبره یې مش پرڅې ته پرڅې داز مش جړه درک مش په حق د الله رسول فرمایي د جهنم اور نه د جهنم اور دوه قطرې وجلې شي د جهنم اور په دوه قطرو وجل کیږي یو قطره وینه د الله په لار کې سړی ورکی وینه وبېږي مجاهد صحیح پتا وینه باندې جهنم ور دا چیز کیږي دا مړ کیږي او یو چې سړی د الله د خوف وژاړي د الله د خوف څونه قدر وژاړي دون قدر وژاړي د الله رسول فرمایي خالد باړوګان پناو دسي خالد باړوګان پناو دسي وای حقیقي روایت را نقل کړی دی پیغمبر علی السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به سړی جهنم لره ولاړ شي چې جهنم لره ولاړ شي الله رب العزت سبا دغه د سترګو یو باړو چې دی د سترګو د باړوګان یو بیرته د بار د الله د پردپان
وی الله تا دا خبره کړې وه چې کوم څوک ما د خوب په وژاړي هغه به بیا چیش کېږي د جهنم څخه خلاص دی. نو بیا الله په خبر په ټولو خبرو وی الله په پلاني ورځ دی تقریبا وبېرېدی په سترګو کې دونه وښکراله دا یو بېشتور ته خالي زه په نوند شولم. نو څنګه جهنم لره بیا الله رب العزت د دې یوه بېشته په خاطر دا ټول سړی د جهنم راباسي چې د رښتیا وژاړي. زموږ هغې خو هلته پورونه راپسي، هلته پریشانۍ راپسي، هلته مړی سوی، هلته بله خبره یې، دلته بس خدای پاک شروع چې یالله زه تا ته ژاړم. ژړا د دردو ده، د الله نه ده. ژړا چې ده هغه د دردو ده. او دغه ژړا چې بیا کم قیمت لري، یو عرب کاله والله ته پر سجده سدونه حیثیت نه لري لکه خالص د الله څخه چې وبېرېدلي. د الله رسول فرمایي دی زمانه به هم راشي اعلان به وشي، اعلان په جهنم کې چې هغه سړی چې د جهنم راوځي چې په ټول ژوند 100 کاله وو 200 کاله وو یو واره د الله څخه بېرېدلی دی هغه د جهنم راوځي. په ټول ژوند یو واره د الله څخه بېرېدلی دی هغه د جهنم راوځي. داسې ورځ به هم راشي. بیا به ډېر وخت تیر سي بیا به د الله له جانب اعلان وشي چې هغه سړی چې د جهنم راوځي چې په ټول ژوند یې الله یو واره یاد کړی دی، الله یې یو واره یاد کړی دی، هغه به هم الله رب العزت راوباسي. خو اوس خبره دا ده چې دا ما او تا الله یاد کړی دی، مرګ به هم پر دغه الله باندې که به نه وي. او که زما او ستا ژوند ډېر ښه ژوند و، د الله رسول فرمایي داسې مړي سته دی چې کله مري د ده د جنت په مابینځ کې ولوېشته ځي. یعنی که دا مازې ساه وختله اوس په 1 منټ کې د ساه خېږي ساه وخت د جنت لري، لیکن په دغه حال کې د کفر یا کلمه. او داسې هم شته چې کافران د دوی د جهنم په مابینځ کې ولوېشته ځي، لیکن چې مري د کلمه ووایي. دا رقم صحابه کرامو پر 10 بجې مسلمان، پر 11 بجې جهاد لره، پر 12 بجې شهید شو. دا خبره خلاص صحیح. او داسې هم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک وفات شو د دنیا څخه ولاړی، څه داسې مسلمانان هم چې هغه بېرته مرتد شو کافران شو. دا څنګه نبي دی چې مړ شو؟ داسې هم کافرانو چې سهار پر 9 بجې مسلمان، پر 10 بجې جهاد، پر 11 بجې شهید. او داسې هم چې د پیغمبر علیه السلام انډیوالان ملګري د قرآن کاتبان د قرآن چې لیکلی دی چې پیغمبر علیه السلام وفات شو بیا د اسلام پرېښود. دا چې پېښه شوه. نو اوس خبره کوم ځای ته ودرېدله؟ خبره وچه کلکه والله ته ودرېده چې یا الله ایمان مه راڅه اخله، اسلام مه راڅه اخله، کلمه مه راڅه اخله. ما ته توفیق دا راکړه چې زه به چاته اسلام ور وښیم، کلمه ور وښیم او تا ور وښیم. بس دا شی چې په چا کې رالی بیا الله فرمایي ته به دعا کوې، زه ستا دعا قبلوم. ته به دعا الله فرمایي پرېږدم مې نه، عن قریب به تاسو باندې زه داسې عذاب راولم 100,000 واره به چغې بغارې ووایي زه عذاب نه لرې کوم. نو ولې یا الله ګناه مې څه ډول ګناه دې دا ده چې تیچیش نه کوئ، امر بالمعروف خلکو ته د ښو تلقین نه کوئ، او نهي عن المنکر د بدو سره ګرځول دی نه کوي. هر سړی پوهېږي خپل اختیار نه لکه زه بابا یم زما بچیان اختیار نه لري، او نو اختیار زما دی، زه به د دوی د ډوډۍ د بستې د سکول د کالج د بل دا کوم. هلکه دی کوچنی دی، د روز پورې مطلب ځوان سوی لاله دی، دا خو هر سړی تسلیموي، لیکن دا قبر به هم ته تسلیموي. د قبر بعد چې کوم ژوند دی هغه بیا الله و ما ته طرف ښوولی دی. ای په سترګو معلومېږي عقل مني، هغه په سترګو نه معلومېږي، هغه د ایمان بالغیب سره تعلق لري. نو چې څوک ایمان بالغیب لري خبره خلاص ده کړي. نو په دې وجه باندې عزیزانو الله دې موږ سړي کړي، الله دې موږ انسانان کړي، الله رب العزت موږ داسې جوړ کړي چې الله راضي شي. که په موږ کې منافقت دی، که په موږ کې یو غلط داسې حرکت چې الله را سره ناراضه، الله رب العزت موږ توفیق راکړي چې د هغې خبرې څخه موږ توبه وباسو. موږ توبه ده یا الله، موږ به نه یو په خبرتوخ په خبر یې په حق په سچ مې توبه ده یا الله، د هغې ګناه څه چې ته را سره ناراضه یې یا الله ما توبه ده، یو واره نه په 100 واره. او یا الله رب العزت دا کلمه نه ده چې تا را نصیب کړې، دا زما خپل اختیار نه دی، نه زما د مور پلار اختیار دی، نه د جبریل امین علیه السلام اختیار دی، نه د محمد رسول الله اختیار دی، دا خالص تا اختیار دی. یا الله میرا ساخل یا الله رب العزت نعوذ بالله خدا نه خواسته ازمایش نه غواړو، ټوله دنیا دې ولاړه شي، ټوله دنیا دې ولاړه شي. یا الله دا ټول میرا ساخل بس. و هر سودا ته تیار یا الله، امتحان ازمایش نه غواړو، کمزور یو ډېر کمزور یو، ازمایش نه غواړو. یا الله کچېرې د سودا ځای رالی، که د سودا ځای رالی یا الله دا سودا نه بس ګرد دنیا را کوې، نعمت دنیا را کوې، ایمان رس اخلي یا الله، ایمان نور کوو دنیا کوي کنه
دنیا را څخه واخله خدا مکه په خیر عزیزانو الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقې را نصیب کړي الله رب العزت موږ ته امر بالمعروف نهي عن المنکر را نصیب کړي خدای پاک دې په موږ کم بد کارونه دي هغه دې الله له موږ څخه وباسي الله دې موږ ته هدایت وکړي الله دې موږ صالحان کړي الله دې موږ پر دې لاره کې کم څوک چې دعوت کار کوي موږ دعا کوو د هغو الله دې هغو نصرت وفرمایي الله دې هغو مدد وفرمایي چې کم چا کلمه نه ده ویل الله دې ټولو ته کلمه ور نصیب کړي چې ویله د خدای پاک ته پر کلمه باندې مستقیم وساتي چې مستقیم دی الله رب العزت بیا دغه آخري ساعت چې دی اخلي چې د امر پر دې ټیم دی ومشته هم ودته هم ټول عالم ته نصیب کې الله دې ویل اولاد قبول منظور وګرځي الله دې مرګ حالات ټول نصیب کې چمرو دا وی لا اله الا الله نو دوستانو زمنګ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خبرونه او نور اړین دینی مسایل تاسو ته